بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نمخ کې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون 43مه برخه. ګرانو وطنوالو، د مولا عبدالرحیم منان لومړی برید د نادلي او ګرچک ولسوالو ترمنځ د باباجي په سیمه کې وشو چې د لښکرګاه سره د 100 کیلومترو څخه لږ واټن لري او د حکومت په دفاعي قطار کې یو کمزوري ځای و. نږدې 15 سرتیرو، 80 پولیسو او 80 سیمه ییزو پولیسو د 200 طالبانو سره په جګړه کې مخ شول. ډېر پولیس په اصل کې په لومړي کلي کې وو، خو د ګرشک نوي امنیه قومندان حمید ګل د طالبانو د راټولېدو خبر ترلاسه کړو، نو خپل ګڼ شمېر کسان د ګرشک بازار ته ویستلي وو چې هغې دفاع له منځه وړی وه. د اوبو کولو ځمکو ته د ننوتلو لپاره طالبان باید د بغرا کانال څخه تیر شي چې شاوخوا 4 متره جوړ او 15 متره پلن دی. د دې تیرېدو لپاره غوره نقطه د لوی مانده په سیمه کې د ګرشک سره یو پراخ خټین پل و، خو عمرجان د 10 پولیسو سره یو پوسټه جوړ کړې وه چې مستقیم د دې پل په سر وه او دا د منان د برید اصلي هدف و. د اکتوبر په 18مه شپه د طالبانو جنګیالو د RPG د اور سره مدافعینو ته ماتې ورکړه. 14 پولیس ووژل شول. د منان سړي په مستقیم ډول نادعلي او باباجي ته ننوتل. د اردو او پولیسو افسرانو راپور ورکړو چې طالبانو په شدت سره پرمختګ وکړو او طالبانو به په اسانۍ سره په پولیسو او محلي پولیسو ډزې کولې. منان د درنو وسلو سمبالو پوځي پوستو څخه په بله لاره تیر شو او د پولیسو په وړاندې تمرکز وکړو، خو افغان محلي پولیس په شا شول، که څه هم دوی مهمات درلودل. بیا اردو د نورو پولیسو په څیر هم په شا شوه. د ورځې په پای کې 14 پوستو سقوط وکړو. طالبان د لښکرګاه څخه 10 کیلومتره دننه ننوتل. د هلمند د ولایتي امنیتي چارواکي په وینا چې دا یوه ډیره دردونکې پیښه وه. عمرجان په دوامداره توګه په خپل ګرځېده ټلیفون او د پولیسو راډیو کې مصروف و. هغه د خپلو کسانو څخه ډیر په غوسه و چې کله دوی مهمات درلودل نو بیا یې ولې سقوط وکړو. هغه د اردو څخه هم په غوسه و چې د مرستې نه مخ ګرځولی و. د لوی مانده سربیره د عمرجان 100 پوستو د چاینجیر په کلي کې سقوط کړی و چې په ستراتیژیک ډول یې د لښکرګاه په لور د پرمختګ په محور کې موقعیت لرلو. عمرجان د دې کلي د دفاع د سقوط په اړه اندېښمن و. هغه په خپل نیلیز غروال حمیو کې د چاینجیر پر وړاندې د خپل جوابي برید مشري وکړه. خپل ځوان موټر چلونکي سلطان ته وویل، شابه زر شه، تیز لاړ شه، که موږ مړه هم شو دا مهمه نه ده، خو موږ باید کلي ونیسو. عمرجان د خپلو کسانو په مخ کې کلي ته ننوت. هغه یو RPG په اوږه واخیست او په طالبانو به ډزې کولې. طالبانو په وار وار د عمرجان او د هغه د پولیسو د شړلو هڅه وکړه، خو هغوی ځانونه د خټو په کورونو کې بند کړي وو. خو بیا هم په پای کې عمرجان ټول کلی بیرته ونیو، مګر منان لا هم د لښکرګاه څخه د 10 کیلومترو په اوږدو کې شتون درلود. د منان د برید بل پړاو د اکتوبر په پای کې د مارجې په وړاندې و. مارجه د عسکرو د زیاتوالي د لومړي کال لویه بریا د لښکرګاه تر ټولو قوي قلعه وه. 2000 سرتیري پولیس او سیمه ییز پولیس په شمول د ګلملا د 150 جنګیالو د ولسوالۍ دفاع وکړه. مورال چې په تیرو وختونو کې لوړ و د باباجي د بریالیتوبونو خبرونو له امله ټکان وخوړ. د طالبانو د برید څخه 3 ورځې دمخه د کابل څخه 100 ځانګړي پولیس له خپلو پوستو څخه وتښتېدل او هموی او مهمات یې پرېښودل. د لومړۍ کرښې جګړې یوه اونۍ دوام وکړو. بیا د نومبر په 3مه منان د حاجي متو خان د سیمه ییزو پولیسو پر وړاندې متمرکز شو چې حاجي متو خان یو نورزی قومي مشر و او د یوې مهمې څوکۍ دفاع یې کوله، خو هغه په طالبانو کې خپلوان درلودل او ګمان کېږي چې یوه معامله ورسره وکړه او له خپلو ټولو کسانو سره شاتګ وکړو. خو لکه څنګه چې د طالبانو ته پرمختګ خبر خپور شو، په سلګونو سرتیري پولیس او سیمه ییز پولیس لومړۍ کرښه پرېښودله او په شا شول. طالبانو د درنو
ماشینګنو مهماتو او زغروالو حمیو زیرمې له اردو څخه ونیولې. ګل مولا د خپلو یو سل 15 کسانو څخه 15 کسان له لاسه ورکړل په شمول د هغه زوی او بل رور چې د 4 ورځو لپاره په لومړۍ کرښه کې جنګېدل. طالبانو یو په یو د هغوی مرکزونه کم کړل. د یو څه مبالغې سره عمرجان چې د نادلي څخه څارنه کوله او هر ورځ څو ځله له خپل رور ګل مولا سره خبرې کولې، په سرتیرو پولیسو او محلي پولیسو لعنت وویلو چې دوی د طالبانو نه منډې وهلې. په داسې حال کې چې دوی 2000 سړي وو. دوی هر هغه څه وسلې او مهمات درلودل چې دوی ورته اړتیا درلوده، خو بیا هم د طالبانو نه وتښتېدل. د نومبر تر 8 مې پورې حکومتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز یا لښکرګاه ته بیرته را وتښتېدل. د نادعلي څخه د طالبانو یو قمندان چې په برید کې برخه اخیستې وه داسې وویل: موږ په هلمند او په ځانګړې توګه په نادعلي او مارجه کې ډېرې سیمې له حکومت څخه ونیولې او د مارجې لوی عملیات چې بهرانیانو ترسره کړل خو هغې هېڅ نتیجه ورنکړه. اوس یوازې د مارجې ولسوالۍ حکومتي ودانۍ د افغان سرتیرو سره ده. نوره ټوله سیمه په بشپړ توګه زموږ د کنټرول د لاندې ده. کیمبل او اشرف غني په چټکۍ سره غبرګون وښود. د غني په لارښوونه د دفاع وزارت د اکتوبر په 23 هلمند ته د اردو 2 کنډکونه او 4 د کمانډو شرکتونه واستول. کیمبل د افغان اردو او پولیسو په ملاتړ د ځانګړو او په احتیاط سره په نښه شویو ځایونو کې هوایي بریدونو ته اجازه ورکړه. د افغان کمانډو او د متحده ایالاتو د ځانګړو ځواکونو ټیم د مارجې ولسوالۍ د والي ودانۍ وژغوروله، مګر د سنګین په څېر دا یوازې یو محاصره شوی ټاپو چې د خالي بازار او طالبانو لخوا محاصره شوی و. جنرال لونګ په صحرا کې د وضعیت په ارزونه کې ښکېل و او د لرې نه د دې هر څه تماشا کوله. د یو افغان کلیوال په وینا چې ما په خپلو سترګو ولیدل چې حکومتي ځواکونه پوستې پرېږدي او د طالبانو نه تښتي. دوی جګړه نه کوي. زه فکر نه کوم چې حکومت طالبان بیرته په شا تمبولی شي. مونږ ګورو که څه هم امریکایان د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي چې دوی هڅه وکړي چې پوستې بیرته ونیسي، مګر دا بیا ډېر زیات ناوخته وي. مارجه د هلمند د جګړې د ماتې نښه وه، په داسې حال کې چې په هلمند کې افغان ځواکونه بالکل ویجاړ شول. ټول تلفات شاوخوا 2000 وو او د تښتېدلو سرتیرو شمېر معلوم نه دی. د افغان محلي پولیسو تلفات چې د خپلو کورونو او کورنیو لپاره جنګېدل د عادي پولیسو او اردو په پرتله 2 یا 3 ځله زیات وو. کیمبل د دفاع وزارت ته قناعت ورکړو چې د افغان فوج 5 کنډکونه چې بې اغېزې دي له کرښې څخه وباسي، چې هغوی په ولایت کې د ټولو ځواکونو له نیمایي څخه ډېر وو. دې ماتې په ټول ولایت کې د نورو دفاعي ځواکونو مورال ډېر زیات کمزوری کړو. د ګرمسیر والي ایوب عمر وویل چې هیڅ هم فکر نه کاوه چې حکومت او اردو به دومره زر سقوط وکړي. د نومبر په لومړیو کې کیمبل د امریکا د ځانګړو عملیاتو ځواکونه لښکرګاه ته واستول ترڅو د لښکرګاه دفاع پیاوړی کړي. اشرف غني د فوج مشرتابه بدله کړه. هغه جنرال معین فقیر واستوه چې د فساد مخه ونیسي، چې بیا فقیر په خپله د خوړو او توکو لپاره ټاکل شوو پیسو په جیب کې اچولو مجرم وپېژندل شو. د هلمند د امنیت یو ناراض او لوړپوړی مشر شکایت وکړو چې ستونزه د افغان مشرانو ده. دوی فاسد دي او هیڅ نظامی سازمان نه لري. موږ د هغوی نه ډېر زیات ستړي شوي یو. موږ یوازې د امریکا مرسته او همکاري غواړو. د افغانستان په ټولو پولیسو او اردو کې ستړیا ورته قصه وه. په 2015 کال کې له 100,000 څخه ډېر افغان سرتیري او پولیس وژل شوي یا ټپیان شوي وو، چې په 2014 کال کې دا شمېره 15,000 وه. د امریکا د ځانګړو ځواکونو ټیمونه چې د افغان کمانډو سره وو د ماتې د مخنیوي لپاره ډېر زیات مهم وو. نو په دې وجه امریکایانو به د دوی هوایي ملاتړ کوو، خو د طالبانو د واکمنۍ له امله د هوایي بریدونو کارول محدود شوي وو. په 2014 کال کې په افغانستان کې اوسط په هر میاشت کې 80 هوایي بریدونه شوي وو، چې د 2012 کال په هر میاشت کې د اوسط 340 هوایي بریدونو له 4 برخې څخه کم وو. د 2015 کال په اکتوبر کې د کندوز او مرکزي هلمند لپاره د جګړو د لوړوالي له امله متحده ایالاتو 203 هوایي بریدونه ترسره کړي وو. له بلې خوا د فوج او پولیسو ځواک کم شوی وو.
د 2015 کال د منی په جګړو کې د تلفاتو او د سرتیرو د کموالي کچه لوړ شوې وه، په داسې حال کې چې استخدام کم شوی و، چې د هغې په وجه ناڅاپه د سرتیرو او پولیسو شمېر ډېر کم شو، ځکه چې د جنګي تلفاتو، تېښتې یا د بیا نوم لیکنې څخه د انکار له امله دا شمېر ډېر زیات کم شوی و. نو پایله یې دا شوه چې ټول کنډکونه او د ولسوالۍ د پولیسو ځواکونه منحل شول یا د جګړې لپاره بې اغېزې شول. د سرتیرو د کموالي له امله مجموعي خالي زیانونه به زیاتېدل او زیاتېدل، اردو او پولیس به کوچني کېدل او کوچني کېدل. د کیمبل مرکزي دفتر وموندله چې د استخدام ادا کمه شوې ده، ځکه چې طالبانو ډېر ځمکې نیولې وې او د طالبانو نه خطر د ځوانانو د اردو او پولیسو سره د یو ځای کېدو مخه نیولې وه. په پولیسو کې خالص زیانونه عموما د هغو کسانو په پرتله کم وو چې په اردو کې وو، مګر په اردو کې هم دا زیانونه مخ په زیاتېدو وو. د دې نه وروسته چې څه وشول، نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس به په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلي د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګلي ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.